احمد مسعود د طالبانو سره یوې غونډې کې خبرې د طالبانو خبرې ښکاره کړې دي. هغه ویلي دي چې طالبانو له ما څخه د بیعت او د تسلیمېدو غوښتنه وکړه. احمد مسعود وایي زه له طالبانو سره سوله کوم خو باید زما شرطونه ومني. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي دي چې له طالبانو له ده څخه د تسلیمېدو غوښتنه وکړه. د ملي مقاومت په نامه د طالبانو ضد جبهې مشر احمد مسعود په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د دغې ډلې خبرې بریالي نه وي. ښاغلي مسعود چې دا څرګندونې د نوي لمریز کال په مناسبت خپاره کړي ویډیو پیغام کې کولې وویل طالبان یوازې د بیعت او یا ورته د تسلیمېدو غوښتنه کړې وه. له بده مرغه موږ له طالبانو سره په خبرو کې له دوو موضوعاتو پرته بل څه نه درلودل او دغې دوو موضوعاتو پرته هم سوله ونه شوله. هغه ویلي دي چې له طالبانو سره بیا لیواله دی چې کیري او یوه غونډه تشکیله کړي. هغه هم د ایران له حکومت څخه ځانګړې مننه کړې وه چې دوی ته یې دغسې یوه غونډه جوړه کړې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د احمد مسعود شرطونه ډېر غټ ول او د اسلام سره په ټکر کې وو. تر څو دوی ونه شو کړی هغه شرطونه یې پوره کړي. هغه ویلي دي چې موږ بې اسلامه کار نشو کولی. کوم کار چې له اسلام سره ټکر وي احمد مسعود او نړۍ چې هر څه وغواړي موږ یې نه ورکوو. موږ څو کاله جهاد کړی، خپل جهاد په دغه دوو وسله والو مبارزو باندې نشو ختمولی. موږ هر چا ته چمتو یو که مبارزه کوي او که خبرې کوي ورسره کینو، خو باید له دین سره ټکر کې نه وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.